بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې مو د لیس باره کې خبره کړې وه که نه. نن به یو بل ټاپک باندې خبرې کوو چې هغې ته لینکس ویل کېږي. ما تیر کلاس کې لږ د هغه اشاره هم کړې وه لینکس ته. نو نن به هم د لینکس په باره کې زه تاسو ته خبرې کوم. لینکس مونږه چې کله د ډیرو پیجونو ارتباط په یو پیج کې جوړو، د دې لپاره مونږ څه استعمالو؟ لینکس استعمالو. فار ایگزامپل زه نوټ پیډ ته راځم او د هغې نه پس زه به لږ فارمیټ ته راشم، فانټ ته به راشم، دا سایز به لږ د دې زیات والم، دا د دې سایز شو او زه به ولیکم مثال HTML به ولیکم، هغه به له ځانه سره کلوز کړم. همدغه شان هیډ سیکشن دی، دا به هم کلوز کړم. باډي سیکشن دی، دا به هم کلوز کړو مونږ. او دلته به راشو شی به ولیکو مونږ ټایټل زیکس، ټایټل به هم کلوز کړو. او باډي کې به زه ودرېږم او دلته به زه یو ټیبل سټارټ کوم. ټیبل ته یو بارډر هم ورکړو، مثال 1 پکسل، ویډ به هم ورته ورکړو مثال 400 یا مثال 800 پکسل. همدغه شانته سیل سپیسینګ که پکې نه ورکوئ نو موږ به سیل سپیسینګ ولیکو، سپیسینګ از ایکول ټو 0 پکسل. ابان شي دلته به زه بیرته دا ټیبل کلوز کوم او را به شم دیزې کې د ټیبل په منځ کې به ټیار یو رو شروع کړو او دا رو به بیرته کلوز کړو. دا خو مونږ ویلي دا ټیبل دې لپاره کوم چې هغه سټرکچر صرف جوړ کړو. یو ټیج به زه والم، دې کې به ولیکم هیډر، دا به کلوز کړم. او د هغې نه وروسته به راشم بل ټیج به والم، دې کې ولیکم نیویګیشن یا لینکس دپاره لینکس به ولیکم، دا به هم کلوز کړو. او همدغه شانته دې کې به زه ولیکم مین پیج، دا به هم کلوز کړو مونږ. بس دا یو څو خبرې دي. دا به ځان سره په ډیسکټاپ باندې سیو کړو، یو نوی فولډر به والو. زه به ورکړم لینکس او دې ته به نوم ورکړو لینکس ډاټ واټ، لینکس ډاټ HTML. دا فایل سیو شو موږ سره که نه. لینکس والا فولډر به رن کړو، دې باندې به ډبل کلیک وکړم، دا به رن شي. انټرنیټ ایکسپلورر کې به رن کړو، دا به وکړي. دا ما په یو دغه کې واخیسته، خو زه به دا دوه خبرې تېروالم او یو دلته به بله رو جوړه کړم او په هغې رو کې به اننه دا واچوم. بیا به دا مین تېروالم او د مین دپاره به یو بله رو کریټ کړم او دا به په هغې کې بیا څنګه کړم؟ پیسټ وکړم. دغه ایډیټر صحیح دی، دې کې به کار وکړو. صحیح ده. صحیح شو که نه؟ دا به ولیکو مونږه. بس د دې لپاره که مونږ مثال لږ هایټ ورکو، مثال زه هایټ ورکوم 310 پکسل. صحیح شو که نه؟ لینکس دپاره مثال هایټ ورکو مونږه 40 پکسل. خو په دې کې به تاسو لینک جوړ کړئ. لینکس د لینکس د جوړولو دپاره طریقه دا ده چې مونږ به ولیکو A او د هغې نه وروسته به href، it means hyper references. که مونږ لوکل پیج سره لینک جوړو نو هغې لپاره به ډایرکټ د پیج نوم تاسې ولیکئ. مثال زه لیکم هوم. ګورئ د هوم پیج سره جوړی نو هوم به ولیکي، هوم ډاټ HTML ایکسټنشن به ولیکي، بهر به هوم ولیکي. دې لپاره چې په همدې باندې کلیک وشي. بیا بل لینک جوړی، مثال href is equal to مثال about، نو زه به about ولیکم او ډاټ به څه ولیکم؟ HTML. بیا به زه راشم ولیکم about به ولیکم، A به کلوز کړم. بیا A لیکو href، بیا لیکو پر ایگزامپل ګیلري
د هغې نه وروسته ګیلري ډاټ ایچ ټي ایم ایل بیا به بهر زه ولیکم ګیلري دا به کلوز کوم څونه لینکس چې تاسې سره دي که نه هغه لینکس به تاسو دلته ولیکئ فار ایگزامپل موږ لیکو سټوډنټس ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا به ځان ته یو پیج وي بهر به سټوډنټس ولیکو دا به کلوز کړو اخره کې زه ورته وایم چې فار ایگزامپل contact us ډاټ ایچ ټي ایم ایل بیا به بهر کې contact us ولیکم دا به کلوز کوم بس کله چې دا ولیکو او دا فایل موږ ریفریش کړو دا به په دې شکل جوړ شوی لږ به راشو ډیفالټ به دا چېرته والو سینټر ته نو سینټر ته به چې تاسو والی الاین از اکول ټو سینټر بس دا به سینټر ته والو دا به لږ ریفریش کړو نن تاسو ته یو بینر فوټوشاپ کې ډیزاینوم صحیح ده که نه موږ فوټوشاپ پروګرام کې د دې لپاره راکړه تاسو چې کله ویب سایټ استعمالوئ نو خامخا به هغې کې د چی نه استفاده کیږي ایډاپ فوټوشاپ نه به ضرور استفاده کیږي دا دی ویب سایټ کې د فوټوشاپ استعمال خامخا وي نو زه د دې پروګرام ته راځم او یو سمپل بینر ډیزاینوم دی کې په دې کې تاسو بټن هم ډیزاینولی شئ شی ډیزاینولی شو موږ بټن لکه زه به فایل ته راشم نیو ته به راشم او په دې نیو کې به دې ته پکسل د لارې اندازه ورکړم د هغې هایټ څونه و موږ سره 800 مړه هایټ یې څونه و هایټ موږ 100 ورته ورکړی و د ټیبل ټوله اندازه 800 ده که نه نو ته به 800 د هایټ 100 نو دې ته به 100 ورکړو دا اندازه تاسو والی دې کې به تاسو یو بیکګراوند واچوئ لکه اني بیکګراوند پوینټ به کې ټول ته راځم د دې لپاره دا انتخاب کا او د دې انتخاب نه وروسته دلته راشي یو بیکګراوند تاسو انتخاب کړئ مثال دا کلر مې انتخاب کړو دا ځان سره وکې کوم په دې باندې زه کلیک کوم دلته راځم په دې کلیک کوم یا تاسو ایډیټ ته راشئ د فیل باندې کلیک کړئ او دې کې تاسو کلر انتخاب کړئ کوم کلر مثال دا کلر دا وکې کا دا وکې کا دا یو کلر شو موږ که څه ټکس وغیره لیکو دلته ټکس شته موږ سره که نه نو زه به دلته کلیک کوم او را به شم دا سایز به لږ زیات ورته والم مثال زه لیکم زیکس اني ټکس چې تاسو لیکئ وی لیکئ څه به ولیکو موږ دې کې دلته به یو کلیک موږ والو او وبه لیکو مثال زیکس به زه ولیکم او بس دا لیکنه به وکړو که تاسو ایډیټ کوئ وینډو ته راشئ لیئرز ته راشئ په دې کې به تاسو د لیئرز کې به موږ لږ صرف په دې ټکس باندې ډبل کلیک وکړو دې باندې ډبل کلیک که کریکټر ته موږ مثال یو سټایل ورکړو نو دې ځای نه به زه ورته سټایل ورکړم اني سټایل چې تاسو ورکوئ فار ایگزامپل دا سټایل ورکړم زه اول باید دا سلیکټ کړم زه د دې لپاره مثال وایټ کلر راشي دا لینګویج ما سره دا به ټول انتخاب کو یو وایټ کلر به زه ورته والم وایټ کلر دا شانته دا سر بیکګراوند انتخاب کوي وایټ کلر کنټرول ټي سره زه دا سلیکټ کوم لږ سایز وغیره ورته زیاتوم یو بینر دی مثال د فوټوشاپ بینر دی تاسو پکې ایډیټینګ کوئ یا ډبل کلیک به دې باندې وکړو موږ ډبل کلیک او دغه سایز یې 840 دی نو 80 به یې والو بس دا روانې دلته لږ ځان سره کېږي بس دلته به کېږو موږ مثال دیز کی ذلیکم ازیا انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس سیز دا سلیکٹ کوما لگ سائز ورته وړکې کو دا سایز ورته والو دا به تاسو راموف کړئ دلته به کېږو بس که څه لوګو وغیره راوړو نو فایل ته راځو اوپن ته څه لوګو موګو موږ سره وي نو دې نه هغه تصویر لوګو هم تاسو راوړی شي مثال ما سره دې کې فوټوز شته دي زه به یو فوټوز راوالم که فوټوز به راوالو دا فوټوز دی
نه به دا لاک ختم کړم او دا تصویر به کنټرول سی کنټرول ای سره به سلیکټ کړو کنټرول وی سره به دلته فیس کنټرول ټي سره سلیکټ کړئ دغه ځای کې تاسو دا سیز دې ته ورته وړوکی کړئ څومره به والو ورته 100 زه خیر دا به زه سیو کړم فوټوشاپ کې څه پرابلم نه دې لپاره به جی پی جي تاسو انتخاب کړئ او دا فولډر کې به سیو کړئ مثال دې ته معلوم شي ورکړو باینر کله چې تاسو په ټیبل کې یو برخه کې تصویر راولئ نو د هیډر په ځای به څه شی ولیکو موږ img تصویر دراوستل لپاره src is equal to binary dot شی jpg دا سیو که ځان سره له هغې وروسته راشي دا ریفریش کړه نو دا اصلا کې یو بینر شو اب دلته راشي سره مطلب یو تصویر یو بینر که تاسو راولئ دلته راوړی شي نو ما خبره د څه باره کې کوله د لینکس باره کې دا پیجونه خو ما سره شته دي هم نه نو یو ځل به دا پیجونه هم ځان سره څنګه کوو موږ کریټ کوو به زه به یو 2 پیجه کریټ کړم نور به تاسو بیا خپله کریټ کړئ لکه نیو فایل به والم یو به about ډاټ html په نامه کریټ کړم بل فایل به تاسو والئ دا به سیو کړئ او هغې ته به څه نوم ورکوئ about نه پس ګیلري ډاټ html دا دوه پیجه شو که په about کې موږ څه کوډ کو نو سمپل تاسو به دا کوډ ولیکئ about به د دې ټایټل شي او دې کې به مثال هیډینګ 1 سره زه لیکنه کوم about us او یو پیراګراف لیکنه به تاسو وکئ مطلب مایکروسافټ ورډ نه راوړی دی که حافظ ما سره نشته کوم لاینونه لیکنه څو لاینه لیکنه چې ستا په کار وي همدغه لیکنه به زه وکړم دا به سلیکټ کوم ته به راشو لږ به یې ځان سره څنګه کړو پیسټ به یې کړو دا لیکنه شو نو دا یو پیج شو اوس کله چې مطلب موږ پر اباؤټ باندې کلیک کوو موږ ته به هغه پیج راځي یعنې لینکس یو ارتباط دی بیا تاسو ته ما دا خبره په پرون لینکس کې کړې وه چې که ته غواړې چې دا ځان ته راته خلاص شي نو هغې لپاره څه موږ لیکو ټارګیټ از اکول ټو انډرسکور څه شي بلینک انډرسکور بلینک دا د دې لپاره لیکو موږ چې اوس که چېرته مثال نیکسټ ټایم موږ غواړو چې په دې کلیک وکړو کلیک ما وینډوز اوس وکړله لینکس وکړه نه نو کله چې موږ په دې باندې کلیک کوو نو موږ ته به کوم پیج کاره کېږي ځان ته وینډو کې به یو یعنې مطلب دې باندې چې کله کلیک موږ والو یو بله وینډو کې به ځان ته یو وینډو موږ ته خلاصېږي نو دې مسلې دپاره بیا دا لیکو خو که موږ چې د ټارګیټ انډرسکور بلینک دې کې لیکلی وي دا یو خبره موږ سره پاتې وه په لینکس کې چې موږ ډفرنټ ورکې یعنې مختلفې ورکې چې موږ کله جوړې کړو د هغې ورکو لینک په یو پیج کې څنګه راولو دې طریقه ده
او دا خبره یاد ساتئ اوسره چې مونږ کوم پیج لکه دا اوس زمونږ مین پیج دی که نه دا اوس خلاص شو دا زمونږ مین پیج دی نو دې ته انډیکس پیج ویل کېږي کوم ماډل پیج ورته ویل کېږي مطلب دا چې کوم پیج تاسو سره عمومي پیج وي د هغې نوم به تاسې همیشه داسې نه لیکئ هغې ته به څه نوم ورکوئ انډیکس انډیکس په هر ځای کې لکه دا اصولا انډیکس کې داسې چې په دې کې دا ټول لینکس وي موږ ته به یو ویب سایټ چې خلاص کړو موږ سره مثال 50 پیجه پکې خو موږ به هغه اصلي پیج چې هغې کې ټول پیجونه وي یا هغې پیج ته موږ چې دی ویب سایټ ویلی شو موږ ویب سایټ څنګه تعریفو کلیکشن آف پیجز د ورقو مجموعې ته نو هغه به تاسې د څه نه پیژنئ هغه به تاسې د انډیکس نه پیژنئ لکه ما هم دلته ډېر لینکس اخیستي دي نو دا مین پیج د انډیکس په نامه باندې یادېږي موږ سره لینکس باندې تاسو پوه شوئ د هغې نه وروسته به زه تاسې ته یو بل ټاپک دی کې تشریح کوم او هغې ټاپک ته موږ ویلی شو فریم څه ورته موږ ویلی شو فریم ورته ویلی شو یو خو موږ سره ټیبل دی ټیبل کې داسې چې ته به کالم جوړې روز به جوړې خو فریم به څنګه وي د فریم د ټیبل په شکل باندې کار وي خو فریم دپاره بیا موږ مختلفې ورقې لرو فریم داسې چې په یو ورقه باندې مختلفې ورقې پرتې په یو ورقه باندې مختلفې ورقې پرتې نو هغې لپاره بیا موږ فریم جوړو مثال په ډول زه غواړم چې یو فریم جوړ کړم د فریم د جوړولو لپاره به څه کوي دا فایل دی دا سیو کوم په همدې فولډر کې به زه سیو کړم څه یو بل فولډر به ورته والم فریم سیټ په نامه باندې او دې فایل ته به نوم هم چې ورکړم فریم سیټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل ګورئ فریم چې کله کریټ کو نو په هغې فریم کې به باډي نه شی به نه موږ سره باډي به موږ سره نه فریم دوه قسمه دي یو فریم سیټ په نامه باندې فریم دی فریم سیټ یو چې کوم دی انلاین فریم دی اوس تاسو ته کوم فریم باندې خبره کوم فریم سیټ باندې خبره کوم یعنی موږ به فریم سیټ والا فریم څنګه کریټ کوو نو هغې لپاره باډي نشته دی ځکه چې دا کوم مین پیج دی دا به د نورو ورقو نورې ورق کې به هغه به په دې مین پیج خلاصېږي په دې باډي به خلاصېږي نو دې کې ضرورت نشته د باډي تاسې به دلته د ټایټل نه ایلندې شروع کړئ چې به شروع کړئ فریم سیټ او بیا به دا فریم سیټ بېرته څنګه کوو موږ کلوز به کړو موږ چې کله یو فریم جوړو نو هغې کې ورټیکل او هریزنټل یعنې کالم او رو وایز پیجونه راځي کالم او رو وایز نو اولنی پیجونه چې موږ کریټ کوو هغه به کوم وایز وي هغه به کالم وایز وي هغه ستا خوښه ده که کالم وایز جوړې او که رو وایز جوړې لکه څه یو ورقه زه په دې فریم باندې جوړوم چې د هغې ورقې اندازه به څو فیصده موږ سره 100 بله ورقه جوړو مثال د هغې به 40% بله ورقه جوړې زم بله ورقه جوړوم خو وروسته یې جوړوم نو بیا به تاسو چیک کړئ ورته سټار د سټار نه مقصد دا دی چې موږ اوس یو ورقه بله جوړو خو هغه وروسته کریټ کوو فلحال دپاره څو ورقې ما جوړې کړلې 2 ورقې جوړې نه دي د ورقو دپاره مو په یو صفحه باندې اندازه وټاکله اوس ګورئ که تاسو مثال دلته راشئ او په دې فریم سیټ کې تاسو دا فایل رن کړئ په دې کې ګورئ هسې امټي صفحه ده هېڅ هم نشته خو په دې صفحه به ته ورقې راولې اول به ته ورقې جوړې کړي را به شي یو ورقه به ته کریټ کړي اولنۍ ورقه به څه په نامه یاده کړي ته پیج 1 ډاټ ایچ ټي ایم ایل او مثال دی کې که ته لیکنه کې هر څه کې ته کولی شي زه به راشم دې ته به یو کلر صرف ورکړم چې بیجي کلر از اکول ټو مثال ریډ او ټایټل به دې ته چې ورکو ټایټل به دې ته ورکو پیج 1 زه غواړم چې په دې صفحه باندې دا پیج 1 راشي خو یو خاص اندازه باندې راشي نو ته به دا څنګه دلته راولې د دې لپاره به د دې په منځ کې ودرېږي ولیکي فریم اس آر سی مینس سورسز د پیج نوم څه دی موږ سره پیج 1 ډاټ ایچ ټي ایم ایل کله چې ته دا ولیکې او دا ریفریش کړې اټومیټیکلي هغه پیج په دې ورقه باندې راشي دا چې کومه ورقه اوس تاسو ته راغلې ده ګورې یو خاص اندازه باندې راغلې ده او بل دا دی چې هغه اندازه تا ورته مخکې نه په دې ځای کې ټاکلې که نه څونه اندازه م ټاکلې ورته او دا مو په کالم کې اخیستې دي که مثال د دې په ځای ورته موږ شی ولیکو رو سیز ولیکو نو دا ورقه به په چی کې راځي دا به رو کې راځي موږ سره
پرایم داسې چې دا به په یو صفحه باندې نورې ورقې راولي. اوس که ته په دې ورقه باندې لیکنه راولي نو ته به داسې کې نه درېږي، دا ورقه کې به درېږي، په دې ورقه کې به درېږي او د دې ورقې د لارې به ته لیکنه راولي. که سایز ورته وړکې کې سایز صرف دې ځای نه ته وړکې کولی شي. مثال زه وایم 14 د دې شی پکار دی، ما ته 14 د دې سایز پکار دی. پرایم دپاره دا دی. اوس مثال دا بله ورقه موږ راولو، دا کومه چې دوهمه ورقه ده، نو ته به راشي ولیکي پرایم به ولیکي، پرایم SRC به ولیکو، موږ به ولیکو page2.html. خو ورقه خو لا نشته موږ سره که نه، نو موږ به نوې ورقه کریټ کړو او دې ته به نوم چې ورکړو page2.html. دا نوم شلو موږ سره. زه به راشم دې کې به ولیکم page2 ټایټل او د باډي دپاره به یو کلر ورکړم چې مثال VG کلر از اکول ټو ګرې. اوس نیکسټ ټایم ته راځي دا ریفریش کړي نو دې به تا ته دا بله ورقه هم درکوي. خو دې ولې دا لاندې سپیس لاندې خو بله ورقه موږ نه لرو که نه، دې خپله سپیسیفیک اندازه په دې پرایم سیټ باندې معلومه ده او دلته موږ دا سټار ایښی که دا سټار تاسې کې نه دی نو بیا د بلې ورقې لپاره اندازې ضرورت شته نشته، نو همدا ورقه به مکمل راځي. هغه سټار د دې لپاره موږ دو چې آینده کې که ته مثال یو بله ورقه م غواړې چې څنګه کې راولې. زه څه وایم دا خو هریزنټل ورقې دی، رو وایز دي. زه وایم په دې کې ځینې ورقې باید کالم کې راشي او ځینې په رو کې. نو بیا به څه کوې ته دغه کومه ورقه چې مین ورقه ده، دا مین ورقه چې تاسو سره ده دا باید په رو کې راشي. نو دا خو په رو کې موږ سره راغلې ده یاره، رو کې موږ سره راغلې ده. که ته ځینې کالم کې غواړې نو کالم دپاره بیا ته بل پرایم سیټ شروع کړې، خو دغه پرایم سیټ به د هغې پرایم سیټ په داخل کړي. تاسو مطلب باندې ورسېدی که نه، د هغې په داخل کړي او هغې ته بیا لیکي کالم سایز. مثال څونه سایز پکار دی 10%. بل پیج اندازه پکار زویم بل پیج اندازه وروسته کړم، نو دلته هم څه کېدو موږ سټار. اوس یو ورقه غواړم چې کالم شکل کې راولم نوې ورقه او دې ته نوم مثال ما ساید ورکړو، site.what.html. زه به راشم دا کوډ به ولیکم، ساید به ولیکم، باډي کې ورته ولیکو BG کلر از اکول ټو فار ایگزامپل اورنج کلر، any کلر هر یو کلر چې ورکو. اوس دا په کالم کې پکار دی، نو کالم کې به تاسو ولیکئ پرایم SRC site.html دا به ولیکو، سیب به کو، دا به ځان سره ریفریش کو. دغه یو ورقه په چی کې موږ سره راغلی ده، اوس کالم کې راغلی ده. خو دا اوس ایلن د دې نه په کالم کې راغله. زویم په دې مین پیج کې باید په چی کې راشي کالم، یعنی مین پیج په هغې سایډ کې راشي. نو ته بیا څه کې دغه پیج چې کوم تا شروع کړی دی دا به د هغې ځای نه کټ کړي. دې اندازه موږ په کوم ځای کې اخیستې ده، په رو کې م اخیستې که نه، خو سټارټ به په چی کې والې، سټارټ به په کالم کې والې. ګوره تاسو اوس کلم چې دا ریفریش کړئ که نه صحیح ده چې د دې اندازه موږ هلته بر اخیستې ده، خو او سټارټ مو په کوم ځای کې کړلو، سټارټ مو په کالم کې کړو. یعنې دغه پیج چې کوم دی اندازه د دې ځای نه علي، خو راغلی په کالم کې دی. نو موږ ځینې وخت داسې کولی شو چې ویې لیکو په کالم کې، خو اندازه د کوم ځای نه ورته ورکړو درو. هغه د دې د وجې نه چې دا د کالم والا کوم پیج دی دا د دې رو په دې پیج په داخل کې راشي، د دې مقصد دپاره. اوس که مثال دې کې ته دا سټار ختم کی نو دا به دا یو چوکاټ تا ته جوړ کړي داسې مکمل د ویب سایټ یو سټرکچر به څنګه کې موږ ته کریټ کړي. یا مثال ایلن موږ ته فوټر پکار دی، نو د فوټر دپاره خو اندازه پکار ده که نه، او فوټر په رو کې پکار یو که په کالم کې رو کې، نو سټار لرې که دې ته مثال ته خپله اندازه ورکړه چې په رو کې پکار یم ته بلته ولیکې، او دا پیج به په رو کې راولو، دلته به یې راولو که نه، دلته به یې راولو، دلته به یې نه راولې. د ټول نه په آخره کې پکار دی یو پرایم سیټ دا کلوز دی، او دا پرایم سیټ څو ځلې موږ شروع کړي دي 2 ځلې، نو کلوزینګ هم څو ځلې پکار دی موږ سره 2 ځلې. دا پرایم سیټ 2 ځلې باید کلوز شي ځکه سټارټ 2 ځلې دی. اوس زه غواړم چې د رو والا پرایم سیټ دا دی که نه، او د رو پرایم سیټ کلوزینګ کوم یو دی دا، نو ته به د دې د کلوزینګ نه بره او د دې د کلوزینګ نه لاندې یو هغه پوټر راولې، ځکه چې دا کلوزینګ د کالم دی او دا کلوزینګ چې کوم دی دا د رو دی موږ سره. نو د رو نه بره اوس دا په دې کې اوس راځي، یعنې موږ اوس ولیکو مثال دې ځای کې ولیکو چې پرایم SRC از اکول ټو فوټر دپاره ما پیج نه دی اخیستی، زه به یو نوی پیج والم او دغه پیج به چې کوم دی HTML به زه ولیکم، اول به یې سیو کړو موږ او دې ته به څه نوم ورکړو موږ فوټر.html، بیا به زه دا ولیکم فوټر به ولیکم، د هغې نه وروسته به ولیکم BG کلر از اکول ټو
فار ایگزامپل وایټ کلر ورته واله یار کلر چاله وایټ کلر به زواله ورته دا به سیو کو اوس براش په دې کې ودرېږو زه ورته ولیکم فوټو ډاټ وټ فوټو ډاټ ایچ ټي ایم ایل آینده کې چې کله زه دا ریفریش کوم نو به دلته به پیج راځي خو د دې اندازه موږ سره اوس څو دلته ما اخیستې شل دا به څو والم لس اوس ګوره دا چې ته لس والې دا به راکمه شي نور اندازې هم کمې مثال زه به څونه والم 4 دا لږ ریفریش نو مطلب دا ستا چایز دی څونه اندازه چې موږ غواړو او نه اندازه له دې دپاره اخیستی شو اوس ګوره دا یو پرایم شو ځکه پرایم دی چې دې باندې په دې صفحه څو پیجونه پراته دي څلور پیجه دي اوس دا ځان ته پیج دی دا ځان ته دا ځان ته او دا ځان ته خیر ما خو دا کلر صرف د معلومولو دپاره ورکړه تاسو ته دا لرې کولی شي یو دی چې په دې پرایم کې دا بارډر ښکاري که نه یو دا بارډر دی بل دا پیجونه موږ ګوره زده کولی شو موف کولی شو زیات کم چې کله ریفریش شي بیا خپل حالت ته راځي نو اول باید دا موو هم نشي او دویم دا بارډر پکې څنګه شي ختم شي نو د دې لپاره به څه کې د پریم سیټ کې ودرېږي په دوبرې کې بارډر از اکول ټو 0 پریم سیټ کې به ودرېږو را به شو دا به ریفریش کو دا بارډر خو به اول تی ریموو شي مطلب دا بارډر ختم شو اوس که نیکسټ ټایم بیس دا زوم کوم بیا هم دا مطلب غټیږي سایز یې کم وړوکی کېږي کمیږي زویم دا نه دي په کار نو د دې لپاره به څه کې دلته ولیکې نو په دې پریم کې ولیکې نو ریسایز نو ریسایز همدغه خبره به ته په دې ټولو کې ولیکې نه مطلب فریم والا سیکشن کې به دا ولیکو دلته به یې ولیکو دلته به یې ولیکو دلته به یې ولیکو ټولو کې ولیکو کله چې دا زه ریفریش کوم اوس آینده کې ته نشي کولی چې دا څنګه کې ځان سره یا دا ورکوټی کې یا دا ورکوټی کې یعنې دا فکس اندازه باندې اوس راغلی اوس نور ستا خوښه ده چې ته پیجونو ته کوم کلر ورکې مثال دا پیج ټو چې دی دا مین دغه دی نو زه دې ته کوم کلر ورکوم دا پیج ټو نه دا ګری کلر صحیح دی پیج ون دغه کلر کوم یو کې دی بلو دا کلر دا ریډ دی سائड کې هو اورنج دی دا وایټ دی دا دا مطلب اورنج سپل وسی صحیح شو بدی ته زما کلر څنګه پکار دی اوس مثال وایټ کلر پکار دی فوټر ته مثال دی ته اوس اورنج کلر پکار دی اس موږ کلرونه اوس وروسته انتخابو نو له دې ځای ته ورته هغه کلرونه څنګه کا انتخاب کا سایډ بار سایز وړوکی دی راشه دلته په دې ودرېږه 14 دی نو څو به ورکوم ورته دا دی ها سایډ بار سایز دا دی شل په ځای به څو لس په ځای به څو ولیکو موږ شل به ولیکو چې کله دا ریفریش کو د هغې هغه سایز موږ سره زیات شي نو دا اوس پیجونه دي اوس ته به په دې پیج لیکنه کې هغه به په خپل پیج راځي مثال زه په دې پیج ون لیکنه راولم نو پیج ون کې ودرېږم دې کې به لیکنه سټارټ کوم مطلب باندې ورسېږي که نه اوس دلته زه لیکنه څه کوم مثال ما ولیکلو زیکس سټوډنټس رجسټریشن ویب سایټ دا مې ولیکلو هیډینګ ون مې کلوز کړو زه راځم دا لږ ریفریش کوم دا لیکنه په دې راځي یعنې موږ چې په کم پیج لیکنه کوو په هماغه پیج به څه راځي د دې خپله لیکنه به راځي سایز به زه لږ وړوکی کوم ورته دونه غټ سایز نه دی پکار لس هم نه څونه به والو ورته خیر ته بیا بینر یا دا خو د سی ایس ایس خبره نه ده دا اشتمل ته د ډیزاینینګ خبره نشته که نه ته موږ صرف هغه بیسک د دې چې کوم دغه دی هغه تشریح کوو خو بیا هم لږ لږ ډیزاین ته ورته ورکولی شي ډیزاین ورته ولیکم مثال دا ریډ کلر چې دی ته ورته لایټ ګری والا او خپل کلر یې همدا شان صحیح دی دا به لږ ریفریش کړو صحیح شو که نه دا شان ده اوس خبره په دې کې د لینکس ده یوه خبره په دې کې شي د موږ سره په دې کې لینکس یو پیج به زه بل والم او هغه داسې کې په دغه ساحه کې موږ ته پکار دی او د څه لپاره پکار دی د لینکس لپاره یا لینکس دلته دې سایډ کې زه راولم بل پیج نه الم سایډ والا پیج کوم یو دی موږ سره پیج ټو دا پیج ټو چې دی دا کوم والا پیج دی موږ سره دا سایډ والا پیج دی هغه مین دی موږ غلط شوي یو
اوس ګورئ ښه دې کې زه یو لینک جوړوم مثال ما داسې ولیکلو داسې مو ولیکلو هیډینګ 2 مې ولیکلو ما ولیکل ډایرکټر میسج داسې مې ولیکل ډایرکټر میسج خو دې ډایرکټر میسج سره ما څه وکړو لینک مې جوړ کړو لینک ګورئ دلته رانم دې کې ودرېدم بره ما ولیکل اے مې ولیکلو href is equal to ډایرکټر میسج خو به ځان کې یو پیج کنه زه به ولیکم dc.html اے به چېرته کلوز کومږه دې نه لاندې اوس ګورئ دې ته اوس به ته یو نوې ورقه والې او هغې ورقه کې به هغه به سیف کړي dc ډاټ څه شي په نام باندې html او را به دلته ولیکو html به ولیکو ډایرکټر به ولیکو دلته مطلب د ډایرکټر هیډینګ 1 به ولیکو زه به ولیکم ډایرکټر میسج دا به کلوز کوم پاراګراف چې به د ډایرکټر کوم میسج دی هغه دې کې تاسو په څو لینو کې چې لیکئ ویې لیکئ مثال دا ډایرکټر میسج دی څه چې موږ لیکو مطلب هغه به موږ ولیکو دلته دا میسج شو اوس خو دا لینک دی اوس کله چې دا ته ریفریش کړي دلته به راځي موږ سره که نه ډایرکټر میسج هر څه چې موږ دلته کوو دا هیډینګ 1 کې ما راوستی هیډینګ 3 کې به زه راولم خیر دی دی فریم کې یو مسله ده دا فریم زه به وروسته تاسو ته یو ټیګ بل ووایم څه په نامه هغه یادېږي ډیف ټیګ په نامه یادېږي او دا د CSS سره استعمالیږي ډیف مینز ډیویژن اوس فریم په ځای دا استعمالیږي ما خو فریم وویلي خو د فریم په ځای څه استعمالو مونږ د فریم کې یو څو مشکلات دي د دې د وجې نه فریم کې ویب سایټ نه جوړو مونږ اولنی مشکل دا دی چې لوډینګ اوس تا که ته انټرنیټ ته اپلوډ کړي دا به لوډینګ ډېر کوي زر به صفحه نه خلاصېږي دویمه مسله پکې دا ده چې URL مشکل په دې کې دی URL مطلب دا دی چې اوس 15 لینک کړي که نه یو لینک باندې کلیک کړو بیا ویب سایټ کلوز کړو دوباره چې پیج ته لاړ شي په همغې لینک کې درېدلې ده یعنې خپل هغه مین پیج مونږ ته نه ښایي یو پکې دا مشکل دی بل پکې څه مشکل دی لوډینګ ډېر کوي نو دې د وجې نه موږ چې دی د فریم نه استعمالوو د فریم په ځای به څه استعمالوو موږ ډېر دا به انشاءالله وروسته موږ ووایو اوس ګوره دې کې دا پرابلم تاسو ته زه ډایرکټ ښیم ما هلته هیډینګ 3 ورکړو که نه اوس دا ریفریش کوم دې باندې هیډینګ 3 نه پرې کېږي دا به یو ځل اوس څنګه کېته کلوز به یې کړي بیا د هغې نه وروسته به زه راځم دا به رن کړم فریم سیټ ته به راشم فریم سیټ والا پیج دی که نه دا به رن کړو موږ اوس هم نه دی اپلای شوی نو به دې لپاره بس دا طریقه ده چې ته دا لیکنې یو ځل مکمل لرې کړي سیف یې کړي او بیا راشي دا ریفریش کړي دا سیف کړه او دا سیف کړه دا به زه رن کړم اوس داسې خبرې سره اوس ته څه کې ځه ما لینک ختم کړو بیا کوم پیج کې وو پیج 1 کې وو که نه پیج 2 کې وو پیج 2 لینک هم نه دی ختم کړی ما مخکې څه ختم کړو هیډینګ 3 مې ختم کړو دا ما غلط کار کړی دا به دا دی که نه هیډینګ 2 دا به زه چینج کړم دا به لږ لرې کړم یو ځل سیف به کړم صحیح شو دا به بېرته زه پیسټ کړم دا به چې ته بدل کړم 3 ته دا به لږ ریفریش کړم صحیح شو اوس ګوره په دې کې یو کار دی کله چې ته په دې کلیک کړي دې تا ته په همدې دغه وړه صفحه کې تا ته دا بله صفحه خلاصوي تاسو دې خبرې ته خیال شته که نه یعنې په دې صفحه کې درته ډایرکټ په همدې کې دا خلاصوي نو په کار ماته چې ته دا خلاص شي دا یا په بل امټي صفحه کې او یا په دې مین پیج کې مین پیج کې باید خلاص شي که نه نو ته به څه کې دې لپاره به نومونه ورکړي مین پیج کوم یو دی سایډ والا مین پیج دی که نه دی نو دې ته به نیم ولیکي نیم از ایکول ټو مین اینی نیم چې ته ورکړې دا ورته ورکړه اوس راشه ورته ووایه اوس داسې ورته ووایه چې کله هم ته وایې دا لینک خلاصې نو د لینک کې به ودرېږي ټارګېټ به ولیکي او بیا به ورته ووایي کوم پیج مین پیج اوس مین پیج اوس ګوره ښه اوس چې کله دا تاسو ریفریش کوئ په دې کلیک کوئ هغه به دې ځکې خلاصېږي
یعنې هغه پیج به دلته خلاصېږي د سره چې څونه لینکس راوړي هغې د ټارګېټ مین لیکه چې کلیک پې کې مین پیج کې به خلاصېږي که انډرسکور بلین پورې کې به ځان د صفحه خلاصوي درته خو که په دې زه کلیک کړم ګوره مین پیج کې اتومېټیکلي خلاص شي اوس به مین پیج باندې مې ولیکنی په مین پیج کې مې یو دی موږ سره سایډ والا دی که نه سایډ والا مین پیج دی په دې کې به مې ولیکنی مثال ما هلته ولیکله هیډینګ 1 هیډینګ 2 ما ولیکلو مثال دې ځای کې زیکس مې ولیکلو زیکس هیسټري مې ولیکله دا مې کلوز کړو دلته به زه به دا صرف دا لږ لیکنه وکړم اوس ما سره نور لیکنه نشته دی راشه چې کله به دې کلیک کړم بیا د دې په ځای هغه راځي بیرته شاته مونږ تللی شو نو دا فریم سیټ دی چې مونږ غواړو چې په یو صفحه باندې د یو نه زیاتې ورقې راوړو له دې لپاره څه استعمالوئ تاسې فریم سیټ استعمالوئ بس دی په دې پریکټس وکړئ انشاءالله نور خبرې به